أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. السلام علیکم سلطان شلمانی څنګه یې؟ وعلیکم السلام څنګه خیر دی جی. په لې ګلونو کې تاسو ته په خیر علي وایو او ساده نه وړاندې موږ تاسو نه شعر او شاعرۍ باره کې ریکارډینګ کړی یو وارې بیا تاسو چې کوم دی خپلو مینوالو سره مخاطب کوو چې تاسو د شعرونو نه خوندونه واخلي نو تاسو څنګه خوښه ده؟ ډېره ښه ده چې زمونږ دا کتونکي مینوال د پلې ګلونه سټیشن چې کم ګوري چې دې ته خوندونه ترلاسه کړي. نن یې په سترګو باندې اړون کړم څه لیدلی نشم، بیا یې په خوله باندې ګونګې کړم څه ویلی نشم. خپې مې مازره شوې لاسونه مې په خپله پرې کړل، خاورې په ما چې نن بادېږي څه کولی نشم. نن یې په سترګو باندې ړوند کړم څه لیدلی نشم، بیا یې په خوله باندې ګونګې کړم څه ویلی نشم. خپې مې مازره شوې لاسونه مې په خپله پرې کړل، خپې مې مازره شوې لاسونه مې په خپله پرې کړل، خاورې په ما چې نن بادېږي څه کولی نشم. زه عادت یم د دردونو او غمونو سره، دا خو پښتو ده د دې ملکه تښتېدلی نشم. راغلمه مورې ستړی شوی یم دمه به وکم په زړه مې تې خو دې خلکو ته ویلی نشم. سوات ملکنډ او د پلی ګلونه چېرته لاړل، سوات ملکنډ او د پلی ګلونه چېرته لاړل، سلطانه بس کړه نورې اوښکې تویولی نشم. ډېرو ظالمانو په دې خاوره کې اور بل کړلو راولې سپرلي مې لویه خدایه په وطن کې. ډېرو ظالمانو په دې خاوره کې اور بل کړلو راولې سپرلي مې لویه خدایه په وطن کې. خوبونه مې قسم دی چې د سترګو نه ورک شوي، ګلونه مې لیدلي دي اشنا په سپین کفن کې، راولې سپرلي مې لویه خدایه په وطن کې. ژوندونه زمونږ تېرېږي د نیمګړي مازدیګر په شان، ژوندونه زمونږ تېرېږي د نیمګړي مازدیګر په شان. زړه مې په سینه کې وینه وچه شوه په تن کې، راولې سپرلي مې لویه خدایه په وطن کې. او کله به مونږ دواړه ګله یو بل ته مسکي شو، کله به مونږ دواړه ګله یو بل ته مسکي شو، چې راشي رورولي او محبت په هر یو تن کې، راولې سپرلي مې لویه خدایه په وطن کې. او زما د شلماني ورپکې څه دی یو جانان دی، زما د شلماني ورپکې څه دی یو جانان دی، که غر دی او که سم دی نن جړېږي هر موسم کې، راولې سپرلي مې لویه خدایه په وطن کې. دا سلطان شلمانی نه زمونږ دوه پوښتنې ته دا لرو چې سلطان شلمانی د شعر و شاعرۍ ادب د میدان ته د دې راتګ کله شوی دی، او بله خبره ستاسو عمر به څومره وي؟ زموږ عمر تقریبا چې دا 30-35 پورې دی، 30-35. او شعر شاعري چې کومه ده نو دا 16 دسمبر 2014 نه زموږ شروع شوي، کله چې په پېښور باندې په EPS باندې کومه حمله وشوه په ماشومانو په اسکول باندې، د هغې ورځ نه زما شعر شاعري شروع شوې. سلطان دانش وایي چې په کومه پېښور کې چې کومه سانحه شوې وه په سکول باندې، نو د هغې کال یا د هغې مودې نه پس زما د شعر و شاعرۍ میدان ته راتګ شوی او عمر مې دی 15 کاله. مخکې پروګرام وړو نورې غزلې هم د سلطان شلمانی نه اورو. مونږ ړانده شو د سپرلي په هواګانو پسې، مونږ ړانده شو د سپرلي په هواګانو پسې، ته رانه غواړې د غانټول او د ریدي ګلونه. اختر به څنګه خوشحالو سره په مینه وکم، اختر به څنګه خوشحالو سره په مینه وکم، یو غریبي ده بل مې غم د خپل جانان جړوي. چاپېره اور دی سرې لمبې دي سره ګلونه سوځي، چاپېره اور دی سرې لمبې دي سره ګلونه سوځي، زړه په سینه کې مې د سترګو نظرونه سوځي. ظالمه ولې د لمبې په چمن بلې کړلې، ظالمه ولې د لمبې په چمن بلې کړلې، د هر غریبو په هر وطن کې کنډرونه سوځي. او غرونه راتاو ټوټې ټوټې شول د ګلونو په غم، غرونه راتاو ټوټې ټوټې شول د ګلونو په غم، د بد نصیبو په سینه تل ګریوانونه سوځي. د چا نازونه وو ګلونه ګلدرو وطن وو، د چا نازونه وو ګلونه ګلدرو وطن وو،
اوس په لمبو د بې زبانو وزرونه سوځي او غم دې د سترګو نه خوبونه تختولي زما غم دې د سترګو نه خوبونه تختولي زما سلطانه وګوره وطن کې د ګلونه سوځي